روسیه غواړي افغانستان ته خپل تازه سرتیري ولګي. دا چې روسي تازه سوي دي د افغانستان په اړه څنګه خپل سرتیري افغانستان ته رالېږي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازی ضمیر کابلوف وایي که افغان چارواکي وغواړي هیواد یې چمتو دی چې دغه هیواد ته سرتیري واستوي. هغه دغه څرګندونې د روسي له ټاس خبري اژانس سره په خپله یوه وروستۍ مرکه کې کړې دي. تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې روسیه د افغانستان په تړاو دا شان دریځ غوره کوي. روسیه پر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې پر اساس ټاکل شوې ده چې 14 میاشتو کې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې روسان یو ځل مخکې هم افغانستان ته راغلي وو چې د افغانستان د خلکو لخوا روسانو ته کلکه او تاریخي ماته ورکړل شوه. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو درسره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.